د احمد مسعود جبهې په غیر مستقیم ډول له پی ټي ایم د افغانانو ملاتړ وغانده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت په نوم جبهې چې مشر یې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، ویلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د افغانانو لاسوهنه سیمه ییزه سوله او ثبات ننګوي. د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري په پراخه کچه له پی ټي ایم د افغانانو ملاتړ ته په اشارې په خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي: مقاومت جبهه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنې سیاست ته ژمنه ده. زموږ موخه په سیمه کې د سولې او ثبات تامین دی. له افغانستان څخه هر افغان چې د سیمې د بې ثباتۍ فکر ولري او په دې اړه اقدام وکړي، د سولې لپاره زموږ د خلکو هڅې له ګواښ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 11 پښتون قومي جرګې په ملاتړ افغانانو غږونه پورته کړي او د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين تېره شپه په یو ایکس سپیس کې له پی ټي ایم د افغانانو ملاتړ وستایه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.